د نن یکشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم مولا عبدالغني برادر اخوند د نیالګیو کینولو ملي کمپاین کې چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له لوري په بادام باغ کې جوړ شوی ګډونه وینا وکړه. له خصوصي سکتور سره د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د همغږۍ کنفرانس سرسره شو. د استخباراتو لوی ریاست وایي ځواکونه یې هغه درې کسان نیولي چې یو هیوادوالي د تلیفوني اړیکو له لارې په ترور او مرګ واخه او په بدل کې له یاد کس څخه $200,000 غوښتل. کورنۍ چارو وزارت وایي هلمند کې د ملي پولیسو له روزنیز مرکز څخه 395 پولیس له مسلکي او عقیدتي زده کړو فارغ او د فراغت اسناد ورکړل شول. سټنډر ملي اداره وایي د سټنډرونو د فرهنګ د دود کولو په موخه مو د کابل ښار په عمومي واټونو کې مو پر موټرونو د سټنډر نښان او شعار د نصبولو کمپاین پیل کړ. د پاسپورت ریاست وایي د یاد عمومي ریاست د رئیس پاسوال مولوي عبدالکریم حسیب په مشرۍ اونیزه اداري غونډه ترسره شوه. کابل ښاروالۍ وایي د 14مې ناحیې اړوند د پغمان په عمومي بڼ کې د 12 ښاري تشنابونو جوړولو چارې بشپړې او ګډې اخیستنې ته وسپارل شول. د غور ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو امریت له لوري د قومونو د یووالي ورورولۍ او ستونزو ته د رسیدګۍ په موخه غونډه جوړه شوه. په دغه غونډه کې د ولایت مقام او یو شمېر ادارو رئیسانو، سلګونه قومي مشرانو او علما کرامو ګډون کړی و.